سلامونه. دا د دې سیمې ته راورسېدم کوم چیرته چې بازار لګېدلی دی. دلته هره د شنبې په ورځ باندې اوړی، ژمی، څلور موسمه د کال دلته همدا بازار لګېږي. دا د دې کلي د دې وطن دا هغه چې دي د دهقانان، باغبانان دوی خپل محصولات راوړي او دلته یې خرڅوي. دا عادي په هغه کې پخول کېږي لکه لمر طبیعي حالت باندې پخېږي او د دې قیمتونه هم ډېر زیات دي. نو د چک حکومت اعلان کړی چې له دوی نه سودا واخلئ چې تر هغو دوی سره کومک وسي. ډېر ښه شیان پیدا کېږي. نن به زه تاسې په دې بازار باندې وګرځوم. دلته د شاوخوا کورونه دي او پارکینګ دی. په پارکینګ کې ډېر زیات بیروبار دی. دا د خلکو موټرې دي چې راغلي دي او دلته د هغه نه میلې نه سوداګانې اخلي. دا هماغه میله ځای دی. دلته د څنګ ته ترکاري فروشي ده او درګرده خلک په قطار کې ولاړ دي، په نوبت سره ځي او خپلې سودا یې چې اخیستي د هغې پیسې ورکوي او خپله مخه نیسي. دا د ترکاري فروشي دوکان دی او تاسې ګورئ دلته ګلپیانې دي تازه، هم شنې ګلپیانې، هم همدارنګه جوار، رقم گشنیز، مولی سرخک، بادرنگ، تور بانجان، فاصولیه، زیړه فاصولیه، شنه فاصولیه دا تاسو کتلی شئ. دلته هم لکه چیکي ګشنیز او بل وطني ګشنیز، ګندنه هم د خلکو د افغانانو راتګ سره د دې کرلې پیل کړي، خو دا ګندنه لږ توپیر لري. همدارنګه شبت، کاوو او هسې وړاندې چې ګورئ سره رومیان، زیړ نارنجي رومیان، ډول ډول رومیان شته دي. دلته تاسې څو ډوله رومیان ګورئ. ما تاسو ته ویلي چې نارنجي رومیان دي. دلته داسې بل رقم سره رومیان دي، هغه بل ډول رومیان دي، هغه بل تک شنه توربخونه رومیان دي او تر څنګ یې وګورئ دلته واړه رومیان دي، نارمل رومیان دي، ډول د رومیانو دی. همدارنګه دلته توتې زمیني او دا د بیرې کورنۍ څو ډوله لکه سره دي، هغه تورې بیرې دي او دا بل چې موږ تاسې توتې زمیني ورته وایي دا سترایبري، دا همدارنګه تور انګور، زیړ انګور او تر څنګ یې خواته وګورئ امونه دي، سره انار دي، خوبانۍ دي، مڼې دي او هغه د زړه ښځه لګیا ده سودا اخلي. دا تاسې ټول په خپله ګورئ. په دې بوتلونو کې رنګارنګ چکنیانې دي، اچارونه دي چې دوی په خپله جوړوي په کور کې. دلته ښایسته نجلۍ ګورئ چې هغه پنیرونه خرڅوي، لکه دا ډول ډول پنیرونه دي چې دوی په خپل کور کې جوړوي. البته کیمیاوي مواد نه لري، تازه پنیرونه دي او د قیمت نسبت عادي بازار ته زیات دی. دا هم دوی په خپل لاسونو باندې ځینې کورني لکه چینچې، کفګیر او ځینې هغه شیان چې په اشپزخانه کې کارېږي د لرګیو څخه دوی جوړ کړي. ولې لرګي نن سبا چې موږ په اشپزي کې کار پکې کوو دا د صحت لپاره فایده لري، تاوان نه لري. دلته بیا خلک ناست دي خپله جوسونه خوري، ځینې بیر خوري. نو دا بس د دې وطن رواج ده. دا ځینې خلک راټول شوي دي، سودا یې اخیستې او دلته سره مجلس کوي. دلته دا میرمن ګورئ چې دیکوئ دا میرمن دا مستې، همدارنګه کورني چرګان او ځینې تروې ګورئ لاس هم ښوروي، دا هغه کورني شیان خرڅوي. همدارنګه سوی عکس یې لګولی، دوی سویونه ښکار کوي او دا سره خرڅوي. دلته ډول ډول ګلونه دي، ګلدانۍ دي چې دا ګلونه هم خلک د خپلو کورو د الماریو د همدارنګه د کوټې د ښکلا لپاره سره اخلي او
لکه د کور د ښایست لپاره دوی هغه کوي. هلته یې خواته تخمونه هم خرڅېږي، که څوک غواړي چې ګلدانۍ کې وکري کولی شي هغه تخمونه. دلته تاسو ګورئ دلته دا ځینې دستبندونه دي چې دوی په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي دي او همدارنګه دلته تاسو کتلی شئ چې یو رقم قیمتي ډبرې دي که نه، نو دوی دغه ډبرې خرڅوي. ځینې دستبندونه دي خواته، ځینې نور سمبولونه او نشانونه دي، ګوتې دي او چې دا میرمنې خرڅوي او خلک یې ورڅخه اخلي. دا ځینې کورنۍ مستې دي مختلفې، په مختلفو ذایقو باندې. شیدې دي د غوا او د وزې د میږې شیدې چې دا تازه دي او دې کې لکه کیمیاوي مواد نه دی کار شوی او دا خرڅي. تر څنګ یې دغه ځینې چکني دي، همدارنګه د سپیرکۍ، بادیان او ځینې نور شیان دي چې موږ او تاسې یې چې استعمالوو، دا هم دلته خرڅېږي. دلته دا زلمی هلکی چې ګورئ دی به حتما خامخا درس وایي او دلته مختلف جوسونه دي، لکه د تازه میوو، لکه د رنګارنګ میوې دي، د دوی جوسونه خرڅوي. البته دا تازه دي، هلته ماشین لري په هغه باندې جوړوي. دلته دا سړی ګورئ چې دا تازه میوې خرڅوي، لکه انګور، مڼې، همدا رقم دې خواته رنګارنګ سره آلوګان، هندواڼه او دا ټول تازه دي. جوار چې دوی په خپلو پټیو باغونو کې کرلي دي. نو ما ته لاس ښوروي، اوله ما اجازه وشوه واخیسته او بیا مې ویډیو کړه. دا بله ځوانه میرمن ګورې چې دې په کور کې چپسونه پخ کړي دي، رنګارنګ کیکونه یې پخ کړي او همداسې ډوډۍ یې پخ کړې کورنۍ. دا بله ښځه اوښکه اخلي او دا هم خلک راځي د دوی نه سوداګانې اخلي. په کور کې تازه ډوډۍ کیمیاوي موادو څخه لرې او د صحت لپاره فایدهمنه. دا د یو چک د یو سیمې نه تاسو ته د هفتې کې چې دلته بازار لګیږي د دې میلې سیل مې په تاسو باندې وکړ. دلته خلک د خپل دهقانان، خپل باغبانان، خپل هغه خلک چې په کور کې زحمت وباسي هغوی سپورټ کوي، د هغوی تر شا درېږي. که څه هم دلته هر شی قیمته دی نسبت بازار ته یو په 2 قیمته دی، خو د دې لپاره چې د دې خلکو سره کومک وکړي خلک په مینه راځي. وګورئ بازارونه ډک دي، موسیقي هم هلته لګېدلې ده، صرف خلک یو بل ته څه شي کوي، لاس ورکوي. د لاس ورکولو سره وطن آبادیږي. په دې هیله چې مونږ هم یو بل ته لاس ورکو او خپل وطن آباد کو. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، خوشحاله اوسئ، د خپل ځان خیال وساتئ.